پنجابي په تاریخ کې اول ځل لږ څه روپۍ موندلې دي، یو ریاست جوړ کړی دی، لږ څه اسلحه موندلې ده جدیده. اوس یې نور چا خو دوی جرأت هم نشي کولی خو د پښتنو پر خلاف یې استعمالوي. د 15 مې دا د څو واقعې د لپاره نه کوم خبرونه دي، په دا کې یو څه پراته دي. په 15 مې باندې په درازینده کې په ډی خان کې پاکستاني فوج یو کور وشتلو پښتانه او ماشومان، دا د 2 کالو د 3 او 5 کالو دغه عمرونه وو، زخمیان وو. زخمیان په کارټونو کې راوستل. یو ماشوم دی د کلی، هغه بازار کې پریدي د غربت وهلای مخ، غربت کپړې، د غربت پرې بازار، او پنافلیکس هم شاید نشو جوړولای، دومره پیسې زموږ د خلکو نه دومره پوله په یو ګټه باندې وړو کې باندې لیکلي وو چې همت مارو چې موږ مول چلو موږ وایو پی ټی ایم سخته خبره کړې وي. هغه ماشوم ورته سوال کوي چې ما وښته منی یې ورسره لکه پنجابی دا ورسره منی هم نه مني. په سټیجونو من خواندې مهندې ورته ژړل، سړي مو ورکتي هغه راکا پنجابي په هغو سټیجونو او د پی ټی ایم په جلسه اف آی آر کولو چې دوی ترهګري کړې ده. دا جلسه کول ترهګري وه. په کوم دلیل؟ په داسې ټولو حالاتو کې دا نو نسمه کیسه ده. په میرلی کې یو کور باندې دوی د باندې د بم راغورځوي، هغه 3 بچي دي، مور ته منډه وروهي، په مور راتاو کېږي، بم په دوی لګېږي، مور او 3 بچي شهیدان کېږي. ورسره بله ښځه ده، هغه یو بچی دی، هغه هم خپله مور پرې ښخ شي، هغه بچی شهید شي، هغه یوه مور پاتې شوله. هغه سړي چې کور ته راځي او دا حال وي، د مور وطن بچي هر ورځ په دې حال کې دي او دوی لا وختونه کوي چې زمونږ په دربارونو کې موږ ته په سلامي ودرېږئ. درته وبدرېږي ډېر، خو د پی ټي ایم ملګري نه، دا هغې مور نه دي زېږولي، دا هغې پلار رالوی کړي دي چې پنجابي ته به سر ټیټ کړي. هېڅ کله هم نه، په هېڅ صورت هم نه. پی ټي ایم نن موږ دا ملت، دا مشران، علي وزیر جیل خوري، حاجي عبدالصمد خان جیل خوري، نن جیل کې دی، اف آی آر نشته پې، دروغ دي. نورالله ترین او حنیف پرتین، عدنان، خبیب، نور ملګری، گوهر، عرفان، نور چې دي ورک دي. ولی خان مومند پی ټي ایم غړی دی، اسلام آباد مې وړی و، ځوان یې وه، نن یې چې ګورې داسې نری لرګی ځینې جوړ شوی دی په وغلو. مفتي روبیدالله یې په کراچۍ کې نیولی دی، ملګري یې شهیدان کړل، ارمان لوني یې شهید کړ، په خړ کمر کې شهیدان وکړل، عثمان کاکړ یې شهید کړ، عارف وزیر یې شهید کړ، د وطن شاعر خوږژبی ګیلمن یې شهید کړ په سره ورځ. خیبر جرګه کې د وطن ډېر تکړه او خدمتګار ځوانان هغه شهیدان کړل. مفتي منیر شاکر یې شهید کړ، مولانا خانزیب یې شهید کړ، اولاد نور هم روان دي. نن دا مجبور پښتون او رګځای دی، نجیب هغه یې نیولی و، پرې شهید دی په ښه تشدد نه. پس بد یې څه کړي وو، هلته په اورکزیو کې په پلار او لمسی سره ناست دي، دوی په د کاټ کاټ پر نه بم راغورځوي، هغه شهیدان کېږي. سپین ږیری لمسی دی او نیکه دی، 80 کاله بوډا په دې پورې کورما کې هلته ماشومان شهیدان کړي، بیا خلاف احتجاج به شوي په دې پورې وهل ټکول ورکوه. او بیت سلارزی په باجوړ کې، سالار پایاز علي خان په چرسده کې، دا ټول قیدیان کېږي په وجه د څه شي؟ په وجه د ملت دپاره خبره ولې کوي او څوک کوي. پنجابي استعمار دی، په ځان یې نام ایښی دی، څوک مې ونه پېژندي، باندې څادر په ځان اړولی دی، لیک یې پې کړی دی چې پاکستان چیرې دی؟ څه شي پاکستان؟ پنجابي استعمار دی. محترمو دا مو په یو حال کې نه پرېږدي. وجه څه ده؟ وجه غلام حیثیت دی. یو مونږ نه، دنیا هر ملت، دنیا هر قام چې هغه د چا غلام شوی دی، غلام قامونو امن نه وي، دا تاریخ نه دی چې غلام قامونو چې امن موندلی دی. غلام قامونو خپل وسایل خپل خوړلی دي، نو چې خپل وسایل خپل خوړلی شي امن دی، ته بیا ته غلام نه یې، خو غلام هغه وي. او د غلام قامونو وسایل کلام غلام قامونو نه دي خوړلی، یعنې چې څوک چا قبضه کړی وي هغه خوري ټول عمر باندې، تر څو چې دا غلام وي، تر څو چې دا غلامي تا منلې وي. پنجابی به هم وسایل خوري، هم به د وژني، هم به د ذلیلوي، هم به د تحریف، ژبه، کلتور او پیژندګلي ورکوي. راشئ د پی ټي ایم مبارزه ته، راشئ دا د خپلواکۍ مبارزه ته، د خپل وطن تبلیغات وکړئ، د ازادۍ تبلیغات وکړئ، د خپلواکۍ تبلیغات وکړئ. همدغه اوریجنل لار ده. مننه چې موږ به په یوه ورځ یو کال کې دا نه وکولی شو چې دا هر څه سم کو او دښمن نسکور کو، خو په خپله مبارزه، په خپلو ملګرو مو یقین
د الله تعالی په دې ویش مو یقین دی چې مظلوم کله خواري محنت د ظلم خلاف کړی دی دوی فتح حاصل کړی ده موږ به بریالي شو نه دا مسله سختۍ به راباندې تېرې شي تکلیفونه به تېر کو دا تېروو موږ نور به یې تېر کو موږ نن هم زموږ ملګري چې د سترګو نه یې اوښکې ځي کله هم چې پنجابی دا سوچ ونه کړي یا څوک هم چې دا سوچ ونه کړي چې درد او تکلیف نه سي اوښکې دا موږ په خپل ملت ځورېږو موږ ته خپله غلامي پیغور ښکاري موږ ته دغه شی زور راکوي چې یو بې نسله او کمسله سړی نن زما په وطن غاضب دی موږ کله هم چې درد او تکلیف خوړلی دی موږ خو پرېږده زموږ د شهیدانو باندې هم چې د خپلو ځوان شازلمو د وطن مخکش مشان د خپل بچي شهید جسد لیدلی دی خندلي یې دي ورته موږ په خپلو دردونو او تکلیفونو باندې کله هم اوښکې نه تویېږي البته په ملت مو تویېږي او په خپله غلامي پیغور باندې خفه کېږو محترمو ډېرو عزتمنو قدرمنو وخت داسې ځای ته راغی چې نن نه یوازې لر وطن بر وطن باندې هم پنجابي بریدونه شروع کړي دي په خوست کې هم په دې 15 نومبر په ګوربزو کې د یو کور ماشومان د یو پلار ماشومان پلاري په دبلې دلته ورته مړه کړل شهیدان یې کړل په اګست 28 باندې همدغه پنجابي په خوست بمبار وکړو ماشومان وخته د شهیدان کړل هلته هم نه پریږدي دلته هم نه پریږدي او لا هم داسې خلک شته چې د اتحاد په معنا نه پوهېږي د یووالي په معنا نه پوهېږي د دښمن سوچ د پنجاب استعمار سوچ د پنجابي فوج سوچ دا نه د یو ملک سره دی نه یې د یو جغرافي سره دی هیڅ د خبره نشته دی د دښمني تاریخي سطح باندې د افغان سره دا او د افغان سره یې پدې ته چې هر چېرته هم به په هر نام هم به چې افغان به که په لر وطن کې وي که په بر وطن کې در سره دښمني کوي هماغه خلک چې ځان ته افغان نه وایي صرف وایي چې زه خو د کوز پښتونخوا یم نو صرف پښتون یم افغان نه یم ولې تا نه وژنې هره ورځ تا هم وژنې ته دا دښمني ډېره په زړور سوچ باندې را جوړه کړې ده او اوس یې باید موږ د مخنیوي لپاره صرف مخنیوي نه دی تر څو چې دی ولاړ وي دی د نسکور کړی نه وي تر څو چې ته فتح ته رسېدلی نه وي تر هغې به دا هر څه روان وي د بدلون په خاطر خپل وطن د خپل ملت په خاطر باید پښتون افغان د یووالي چغه پورته کړي پرېږدئ دا د پنجابي د خوشحالولو طرزونه چې هر څوک یې هم کوي دا دې پرېږدي ولسونو ته وایو لږ خو ملي مفکوره جوړه کړئ لږ خو ملي فکر جوړ کړئ ولې داسې کېږي چې په باجوړ کې ماشومان شهیدان شي چې باجوړ خلک پې خفه وي خو تیرا وزیرستان چارسده کویټه کندهار دا نه وي پې خفه داسې هغه شان نه ورته راپورته کېږي هغه شان خبره نه کوي یوازې په بخښنه سره رښتیا ته وایم پی ټي ایم یې کوي پی ټي ایم ممبر کار ځای کوي هغه د ټول ملت خبره نور یې نه کوي صرف د علاقې خبره کوي نه وي پې خفه که پې خفه وي هم داسې تیز اظهار لکه خپل کلي دپاره چې کوي دپاره نه کوي ولې تاسو ته هغه خپل وطن خپل بچي خپل خلک نه ښکاري بیا همداسې چې په خیبر کې واقعه وشي هماغه باجوړ بیا نه پرې راباسي نن لاړ شه په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې د یو کلي علاقې د ظلم خبره وکړه د هغې خپلې علاقې خلک به مننه هم کوي انګیج به هم وي دغه خبره به هم په مخ وړي خو هماغه خبره ده چې بل کلي دپاره د بل وطن د بلې سیمې د پښتنو یووالی هغې دپاره وکړه بیا دی په هغه ورځ نه وړي ځکه چې د نورو پښتنو سره کار نشته دا تقسیم په ذهنونو او فکرونو کې موجود دی دا خو د ذهن نه وباسئ دا صرف په لر او بر نه دي تقسیم دا یوازې دلته په کلیو په سیمو هم سره تقسیم دي نو باید دا تقسیم وباسل شي پښتنو مشران ورته وایي یا مشهور خلک ورته وایي هغه غریبان خو یې دنه نه دي فارغ چې په ما پسې بدرده وایي چې مایک ویني چې سټیج ویني چې انټرویو وي چې خبره کوي بس ما ته بدرد ووایه ولاړ ملت دی وطن دی غرقېږي تباه کېږي ماشومان یې د مور په خېټه کې خلک نه پرېږدي وژني همداسې حال یې دی چې انسان تصور یې کوي هم هغه برداشت نه وځي چې دا څه حال دی داسې حال کې باید دا ملت او دا وطن خپل نور مصروفیات نورې خبرې په نورو شیانو باندې وخت ضایع کول نه وکړي دا خبر چې که بس نور هیڅ شی نشي کېدلی دا ما وایي څنګه هیڅ شی نشي کېدلی د ظالم نسکورېدل په تاریخ کې ثبت شوي دي په تاریخ کې شوي دي تر فرعون خو به نه وي ظالم
هغه بیخي ماشومان عذابول شروع کړل چې دا به زما باچایي ونړوي. خو نړېدله نړېږي ډېر هر قوتونه دا دومره شی نه دی پنجابی. د پنجابي نه ورخطا شوی. دا څنګه کیسه وشوه؟ نو بیا وایم تحریک ملګري شهیدان شو، قیدیان دي، سختو سره مخ دي. پیغام دا دی چې تر دې سلګو نه زیاته سخته هم تېروو، قربانۍ هم ورکوو، خو د خپل لارې، د خپل وطن، د خپلواکۍ د مبارزې نه والله که پر شا شو، هېڅکله نه پر شا کېږو. موقع به نه وي راته، لږ به وي راته. یقین مو دی چې موقع به هم راځي او دا مبارزه به مخ په وړاندې هم ځي او هغه ورځ هم په سترګو وینو چې نن دای وحشت کوي، سبا به د پښتون افغان تاریخي څوک د په خوله لګي او د دې وطن د بچیانو مخ ته په ځمکه پروت وي، د وخت به پیښ وي، نشي بچ کېدلی، په هېڅ صورت نشي بچ کېدلی. او دای هم په دا پوهېږي، دښمن هم په دا پوهېږي. هسې خامخا دومره سخته نه ده راخیستې. ډېرو درنو پښتنو افغانانو خبرې والا ډېرې دي، تاسو به خپل هم ډېر بیس وکړلو، نور به هم کوي. د بر وطن افغان چې کله د کوز وطن نه په زوره باسي، دا زموږ ملګري خو ما سره رابطه کوي، یا وینا یا مینا ملته. یقین وکړئ چې هغه میسجونه چې زه راوباسم چې ژاړي دوی چې زموږ مخکې مونږ کتلی نه شو. څنګه زما د بر وطن افغان زما د دې سیمې نه په زور څوک وباسي. خو انشاءالله دا ټولې خبرې هېرې نه دي، یادې دي. د دغې پر حقله خبرې لا بند نه دي کېږي. د انتقام او د دې وطن د جوړولو، د خپلواکه کولو، د خپلې خاورې ګټلو، د وطن و ملت ګټلو دا بیس ژوندی دی او منصوبې هم پلینینګز هم زموږ روان دي. ممکن دا په دې کې د خپل وس د قوي